د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي د امریکا لوی هدف دا و چې د جمهوري دولت تر سقوط وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړه رامنځته کړي، خو ادعا کوي چې طالبانو یې مخنیوی وکړ. نوموړی وایي طالبانو د ځانګړي مهارت په کارولو سره وکولای شول په هماغه لومړیو ورځو کې وضعیت کنټرول کړي او د یوې لویې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی وکړي. موږ ډېره هڅه وکړه داسې حالات رانشي چې امریکا ووځي او افغانان په یوې کورنۍ جګړې کې ښکېل شي، او دا د امریکا او د افغانستان د دښمنانو تر ټولو لوی هدف و، خو الحمدلله د یو خاص تکتیک په کارولو سره مو د دې کورنۍ جګړې مخنیوی وکړ. په سلامونو مو هرکلی کوم د IFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره IFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د پاکستاني مولانا فضل الرحمن په څېر له افغان میرمنو د زده کړو او کار حق اخیستو په فلسطین کې له روانې جګړې سره وتړل. نوموړی د BBC د خبریال دې پوښتنې ته په ځواب کې چې 3 کاله کېږي د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي او له هغوی د ژوند اساسي حقوق غصب شوي او د تکراري ژمنو باوجود یې حقوق نه دي ورکړل شوي، وویل امریکا ولې فلسطین نه ویني او همدا په افغانستان کې د میرمنو د زده کړو حقونو خبره راخیستې ده. فلسطین کې هره ورځ ښځې او ماشومان وژل کېږي. آیا چې له هغوی کور واخیستل شي، کور یې رنګ شي، بیا تعلیم کولی شي؟ د IFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.